د قوشتېپې کانال په اړه تازه او نوی خبر. د افغان نیوز قدرمن لیدونکو پام وکړئ د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. د قوشتېپې کانال ځمکو کې پانګونې ته لیوالتیا زیاته شوې ده. د کرنې او مالدارۍ وزارت مسؤلین وایي چې د قوشتېپې کانال په 3 میلیونه جریبه ځمکه خړوبه کړي. د کرنې وزارت چارواکي زیاتوي چې د کرنې او سوداګرۍ وزارتونو ته دنده سپارل شوې چې د کانال ځمکه د پانګونې د جذب لپاره چمتو کړي. دوی زیاتوي چې د قوشتېپې کانال د لومړي فاز تر پرانیستي راوروسته په دې سیمه کې د پانګونې لپاره د خصوصي سکتور لیوالتیا زیاته شوې ده، خو د کانال له بشپړېدو نه وروسته به په دې سیمه کې د پانګونې بهیر پیل شي. د خصوصي سکتور غړي هم وایي چې باید په دې ستره اقتصادي پروژه کې د پانګونې لپاره ځانګړي او معیاري اصول چمتو شي. د خصوصي سکتور غړي وایي چې په دې پروژه کې افغان او بهرني پانګوال د پانګونې لپاره لیوالتیا لري. ملګرو، دا به زموږ چمتو شوی ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.